سورت حجر آیت نمبر 61 نا تر د آیت نمبر 77 پوری پرون خبره تیر شوی وا چې دا د دې آیت نمبر 57 نا تر د 77 پوری د لومبني هلاک شوده قوم چې په دې صورت کې درې هلاک شوده قومونه ذکر کیږي نو په هغې کې لومبني دا واقعه د لوط علیه السلام د قوم ده. نو پرون د هغې ابتدایي څو خبرې تېرې شوې وي. دلته کې په صورت حجر کې د لوط علیه السلام واقعه چې ده ترتیب سره نه ده، دې کې مخکې وروستو شته. صورت هود کې تېره شول، هلته بلکل په ترتیب سره وه. صورت شعراء کې هم په ترتیب سره ده، هلته هم بلکل ترتیب دی، خو دلته کې ترتیب نشته. نو بعضې هغه حالات چې مخکې شوي دي رستو یې ذکر کړي دي، بعضې هغه حالات چې رستو شوي دي مخکې ذکر کړي دي. پرون سبق کې ذکر کړي دا پرشتې د یوې موږ راغلي یو نجات به چې کوم دی نو قوم لوط ته د هغه د ښځې نه علاوه آل د لوط ته به چې کوم دی نو نجات ورکوو، قوم لوط ته نه آل د لوط ته. نن د واقعي پورا آغاز کوي. هغه تمهیدي او څو خبرې وې چې د ابراهیم علیه السلام سره شوې وې. اوس دا پرشتې د ابراهیم علیه السلام نه را روانې شولې، نو راغللې لوط علیه السلام ته. ابراهیم علیه السلام اردن کې و او د دې د علاقه چې وه نو دا د اردن نه د مدینې چې کوم سړک دی او د مکې چې کوم سړک دی، د اردن او د شام او د فلسطین نه د دغه ځای نه چې کوم دی نو دا کوم سړک راغلی دی دا ټول یو علاقه ده. نو په دغه سړک باندې د پاسه 15 کلي و. صدوم د دې مرکزي کلی و، مرکزي صدوم. نور غیر چاپیر یو 15 کلي و. څنګه چې داسې وي لکه نن سبا څنګه داسې وي، دا اوس مثال کې غلډیر یونین کونسل دی، نو دا غلډیر دی ورسره چې کم دی نو خټکو دا خاوو دا او پورې چې کم دی نو باګو بانډا صوبت کلی داسې، نو دا کلی ورسره صدوم مرکزي و، مرکزو یونین کونسل مرکزو صدوم علاقه وه. په هغې کې لوط علیه السلام او دا بلکل برلبې سړک و، د سړک د پاسه و، د سړک په غاړه باندې په کناره په مین موټروی جی ټي روډ چې کوم و په هغې د پاسه باندې و، نوره فاصله ورته لاندې نه وه. د هلته نه دا پرشتې چې را روانې شولې ابراهیم علیه السلام ته پرشتې چې کومې راغلې وي دا پرشتې بلکل مشرانې وي، سپین روبي و، سپین ګیري و. د هلته نه چې را روانې شول الله تعالی پرشتو ته دا طاقت او وس ورکړی دی ای خپل شکلونه بدلی. نو دلته هلکان او نوجوانان راغلل، پرشتې وي ښکلې ښکلې، او بیا چې کوم دی نو 15 او 14 کلیزه هلکانو په شکل باندې راغلل. هلته موږ په صورت هود کې واقعه نقل کړې وه. دوی چې راغلل نو د لوط علیه السلام لوریانو په پټو کې کار کولو. هغه یې اول ولیدل چې دا خو هلکان دي او دا قوم زمونږ چې دی دی به د هر میلمه بېعزتي کوله، د دی نه به په دغې لار او په دغې سړک باندې میلمه روغ نشي تللی، بس رو به یې نیولو او بېعزتي به یې ورته وکړله او بس پرې به یې ښودلو. نو دا خو ښکلې ښکلې هلکانو. نو هغه لوریانې د لوط علیه السلام په دې خطره کې شوې. نو هغوی ورته ووي چې تاسو کوم ځای له راغلي یې؟ دوی ورته ووي چې زموږ لوط سره کار دی، لوط علیه السلام سره. نو هغوی بوتلل پټ پټ، خو بهرحال بعضې خلکو ولیدل او چا مفسرینو ذکر کړي چې د لوط علیه السلام ښځې په خپله چې کوم دی نو خلکو ته ووي چې موږ کره هلکان راغلي دي. بس خلک را په منډه شول، په منډه منډه راغلل، په منډه منډه لوط علیه السلام دروازه بنده کړله، دروازې بنده کړله او دې خلکو دروازه ډبوله، په دیوال باندې سرونه روچتول، یو غوبل یې جوړ کړی دغه خبره ذکر کوي. هلته په ترتیب سره ده، دلته هغه شان ترتیب نه لري، سړوان دې مخکې پکې شته. فلما پس هر کله جاء چې راغلل آل لوط، آل د لوط علیه السلام ته المرسلون را لېږلې شوي فرشتې،
قال نو لوط علیہ السلام ورته وی انکم قوم منکرون بشکا تاسو خو قوم ناشنای منکر د منکر مفسرینو درې معنی کړی دي یو معنی خو موږ په دې ترجمه کې کو ناشنا لوط علیہ السلام ورته وی چې تاسو خو ناشنای د دې علاقې نه ښکارئ او دا ښکاری چې د دې علاقې د رواج نم خبر نه نو دا ښکارا سرګن راغلی دلته کې خدا خلق د خلکو بیزتی کوي دویم داري چې منکر دا راځي په معنا چې کم دینو دا بد ګڼلو لوط علیہ السلام ورته فرمایل چې زه خو تاسو داسې بد ګڼم معنا دا را چې تاسو نه یره محسوسوم تاسو په کم غرض په کم خیال راغلی دریم چې کم دینو داري چې د منکر معنا د عجیبه بیا دی کې اوس خبره ده سورت هود کې دا خبره تیر شوله لوط علیہ السلام دی ته دروازې بند کړلې دا خلق دا غي د پاسه راوړیدل لوط علیہ السلام ورته وی ګوره زما لوریان شتا د امت ستاسو په کورونو کې جنکې دي دا زما لوریان دي ځکه چې ار پیغمبر د امت پلاری په منزله د پلاری نو دا زما لوریان دي دا به درته پر نکاح کم په حلاله طریقه خپل شهوت او خپل ضرورت پوره کوي لیکن دی په دروازو باندې راوړېدل او دروازې ماتولې لوط علیہ السلام ورته وی الته په سورته هود کې تیرو لو ان لی بكم قوه او آوی الى رکن شدید کاش چې ما سره طاقت وي او کاش چې زما مضبوطه قلعه وي چې تاسو هغه ته راوړېدې نشوي تاسو د هغه دروازه ماتولې نشوله خوشاته چې لوط علیہ السلام قتل نو د هلکان ښه په ارام ناستي لکه توس د چا لپاره جنگ کې او هغه ستا امداد او تعاون نه کوي هغه تا سره چې کم دینو راپاسي نه هغه د هغه خلکو ته چې کم دینو لاس نه اچوي او ته لګې د هغې دپاره لاس اچوي نو لوط علیہ السلام ورته وایي انکم قوم منکرون تاسو خو عجیبه غونده کې خلک یې زه ستاسو دپاره جنګ کوم لګیا یم زه ستاسو دفاع کوم لګیا یم او تاسو ښه بېغمه خاموش ناست او پرشتې وې که نه ایو دا خطره نه محسوس وله او لوط علیہ السلام ته علم غیب نو نپی د علم غیب ته نه کوي لوط علیہ السلام پیژندلې نه چې دا پر اولیک لوط علیہ السلام پیژندلې چې دا پرشتي دي نو بیا خو لوط علیہ السلام هم خسیری چې کوم دینو خو په امن سره خو په سکون سره وو ځکه لوط علیہ السلام ته پته وه چې دا د دې یوې پرشتي چې کوم دی د ټینګې نه دي او چې ځای چې دا راغلی دلته 15 لستی یا سوار لستی یا 2 لستی او یا لستی نو دی ته به خو لیکن هغه ته دا پته نه وه او خو هلکان ګڼل چې دا هلکان دي نو لوط علیہ السلام ورته تاسو خو عجیبه غونده کې خلک عجیبه چې زه ستا لپاره جنګ کوم ته خاموش ناستې هلته کې تیر دي سورت هود کې جبرائیل علیہ السلام ورته وی راپرېږي دا راپرېږي دا نو دروازې ورته کولو کا او راپرېښودل او جبرائیل علیہ السلام خپل یو وزر کولو کو 600 وزرې دي د جبرائیل علیہ السلام 600 او په یو وزر باندې دا 15 کلی اسمان ته اوچت کړي دا 15 وانه کلی سره د ځمکې اوچت کړي سره د ځمکې دا 15 وانه کلی په یو وزر اوچت کړي او 600 وزرې د جبرائیل علیہ السلام په خبر ورسلی الله تبارک وتعالی د جبرائیل علیہ السلام دا یو وزر اسرائیل پسې را پرانځي او امریکې پسې د را پرانځي نو دا نو چې جبرائیل علیہ السلام وزر را کولو کو او دی څنګه دننه راغلل او هغه وزر داسې ووالو نو د دی فتمسنا اعینهم سترګې ورته ړندې کړي اول ابتدا کې ورته سترګې ړندې کړي بس د ټولو سترګې ړندې شولې او منډې والي بل ځای کې دي ورته وی ودرېږئ که نه ودرېږئ تاسو خو اوس بل څه پسې راغلي وې اوس خو بل څه پسې راغلي وې اوس ولې منډې وښې په خبره ورسلی نو دلته کې هغه ذکر کوي نو انکم قوم منکرون کې متا تفسیر کولی چې تاسو عجیبه قوم یې عجیبه خلک یې قالو هغوی ورته وی بل جئناک بلکې موږ راوړلي تا ته بما هغه څه کانو فی یمترون چې دوی په هغې کې شک کولو څه شي عذاب دوی په دې کې شک کولو چې عذاب به راځي که نه به راځي شک کیو یا دا روح المانی تفسیر کړی دی خو بعض مفسرین دا تفسیر کړی چې توحید مراد دی دی په توحید کې په شک کیو
واتیناک او موږ راوړي دي تا ته بالحق حق. ګوره د دې صورت په شروع کې دی وی فرشتي ولې ناراضي لو ما تأتینا بالملائکه موږ ته فرشتي ولې ناراضي دا غي سره ولګاو الته ورته الله ویلو ما ننزل الملائکه الا بالحق موږ فرشتي د حق د پاره راولو د حق تفسیر موږ الته کړو او یو تفسیر د حق دا چې موږ په پښتو کې وایو کنه چې لوډ سپیکر ته درګو پلان کې په حق رسیدلې دي اکه تفسیر مو نو دلته کې ورته وی واتیناک بالحق فرشتي ورته وی موږ ته هغه حق راوړي دي کنه چې دی غوښتو دی وی فرشتي ولې ناراضي الله وی فرشته ز حق د پار را لګ فرشته زرو لګم سړی په حق ورسي سړی په حق ورسي ما اک حق وی موږ ته راوړي دي وانا لصادقون موږ رښتونی یو په اسر به اهلک په دې آیت کې د نجات سلور طریقې ذکر کړي لوط علیہ الصلوۃ والسلام ته فرشتي وی چې دی باندې عذاب دی او تا ته نجات دی دا غي د پاره به سلور کار اختیار کې یو داري چې د دینه و پشپه کې اوزي دویم داري چې تبا دی پس شاته زی خپل اهل عیال دا بړوان دي کې او تبور پس شاته زی اوس دی کې مسله ده امیر د قوم سید د قوم مشر د قوم دی به قوم پس شاته رواني دی به مخکې نزي دی به د قوم خیال ساتي شاته به رواني جوړ به ساتي د جماعت نبی علیہ السلام په اکثر جنگونو کې داسې کول اکثر جنگونو کې به دک شانته کول نو دوی می ورته چې کم دینو دا وی دریم داري چې پتا سو کې به ایسو کم شاته نه ګوري ایسو کم شاته نه ګوري دا شاته نه کتلی ورته ولي وی د دې مفسرینو غني وجه ذکر کړي یو وجه دا وا چې شاته کتو کې انسان د مقصد نه پاتې کیږي اوس ته سبق ته ناشتي او شاته ګوري نو خو په سبق پینې شوي کنه د مقصد نه پاتې شولې شاته به نه ګوري الله ورته وی شاته به نه ګوري دویم دا چې په دغه خلکو باندې سخت عذاب راتلون کېو او خطرناک عذاب راتلون کېو الله ورته وی شاته به نه ګوري اسنه چې تاسو شاته وګورئ او قوم په سخت عذاب کې ووینئ او په زړه کې مو په قوم باندې رحم را نشي په معذب قوم باندې به رحم نه کې په هغه باندې داغه په عذاب باندې به الحمدلله رب العالمین وي نو چې رحم دې پیرانه شي بل وجه ولدا ذکر کړی دا چې دا شاته به نه ګوري نو دې وجه نه ویلیو چې شاته عذاب او ګناه ده زید عذاب او زید ګناه ته به نه ګوري څنګه به چې عذاب او ګناه کې شاملېږي نه نو عذاب او ګناه ته به ګورم نه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بیان السلوک مسائل السلوک بیان القرآن دا هغه تفسیر دی هغه کې بیا هغه مسائل السلوک څه مسائل بیانوي په مسائل السلوک کې هغه دلته کې ذکر کړي چې دې کې دلیل دی د خبرې چې د ګناه تماشا به نه کې او د عذاب تماشا به نه کې نو بیا ذکر کړي چې په دې کې هر هغه مجلس داخل دی چې کم مجلس د ګناه وي مجلس د ګناه کمی د ډول سرنا مجلس دی ډمې راغلی دي اجلاګان راغلی دي میلس دی میلس دغه شان دا میلاد خلق چې مناوي دا د ګناه مجلس دی بدعت دی کنه عرس چې خلق مناوي دا د ګناه مجلس دی بعضی ځان ته دیوبندیان خلق وي هغه هم داسې مجلسونو ته ځي دلیل ورته څه پیش کوي وی یاره موږ ورته ځکه ځو که چېرې موږ ورته لا نړو نو بیا ورته بدعتیان راځي نو ته خپله بدعتي نه شوې چې بدعتو ته لاړې ته بدعتي شوې که نه شوې که شیخ الحدیث مې که شیخ القرآن مې نو ته خو په خپله بدعتي شوې نو بعضې غټ غټ شیخان هغه به ورسونو ته به ځي په خبره ورسلي او دا په دې خبره ځان نه پوهېږي چې عرس څه ته وایي د عرس معنی د واده دا د پیر صاحب واده وي په دغه شپه باندې په خبره ورسلي نو دا ټول مجلسونه د ګناه دي دې ته به نه ګورې
بلې وجه دا ذکر کړی دا چې شاته به نه ګوري دا کنایه و د تادې نه ته یو سړی په تادې باندې لګې لکه شا به چې کوم دی نو دا سیز ورسوه په تادې په منډه نو خلک ورته لکه په شا مه ګوره په شا به نه ګوري زیبه نو دا هغه مقوله ده په شا مه ګوره او ځه دا ذکر کوي فاسری باهلک بوزا خپل اهل بقطع من الليل د شپې په یو ټوکړه کې وتبع ادبارهم او ته روان شه هغې پسې شاته ته ورپسې شاته ځه ولا یلتفت منکم احد او نه دي ګوري په تاسو کې یو قسم شاته څلورم ومزو لاړ شئ حیثو هغه ځای ته تؤمرون چې تاسو ته حکم کیږي حیثو مکانی دی هغه ځای ته لاړ شه چې تا ته الله ویلي چې هغه ځای ته به ځې فرشتې درته اوس ووایي چې الله وایي چې هغه ځای ته لاړ شه کوم ځای ورته یاد کړی و شام یې ورته یاد کړی و شام ته لاړ شه ابراهیم علیه السلام ته یې ورته یاد کړی فلسطین اردن زغر دا علاقې دي اوس ورته سوریا وایي دا قابض دي په اسرائیل دا ټولې علاقې دي دا د ابراهیم علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د اولاد دا مسکنو وی دغه ځای ته لاړ شه چا ویلي مصر ورته یاد کو مصر ته لاړ شه نو بس هلته کې روان شلو ومزو حیثو تؤمرون یا حیثو دا حالیه دی لاړ شه په هغه طریقه چې په کومه طریقه درته الله ووي الله ورته په کومه طریقه ووي الله ورته طریقه وښودله چې ته به د خپلو بچو پسې شاته ځي ولې بعضې وخت کې چې ته بچو نه مخکې روان نو بچي ورنه شاته پاتې شوي نو دا خو د عذاب نمونې دي شاته به هغوی کتلي هغوی به په عذاب کې مبتلا شوي او ته به ترې نه مخکې روانې بعضې وخت کې سړی چې کوم دی نو په بازار کې د ماشومانو نه یا د بیبي نه مخکې تیز لاړ شي ته نه شاته پاتې شي بس چې کوم دی او دا کار په اکثر په حج او عمره کې ډېر کېږي نو دا طریقه چې اختیار کې که نه چې هغه د ځان نه مخکې کي او تور پسې شاته روان شي نو یو به په دې سنت عمل شي او دویم به چې کوم دی دا چې ستا نه به ګډوډېږي نه نو په دغه طریقه او دغه شان چې مې درته ووي چې شاته به نه ګورې نو په دغه طریقه بس لاړ شه نو طریقې ورته وي وقضوینا او منګه چې کوم دی نو هغه ته وحي کړې وه قضوا په معنی د وحي الیه هغه طرف ته ذلک الامر د دې کار ورته مو ویلي و چې ان دابر ذلک الامر نه مراد دی عذاب دا عذاب قطعی او اټل فیصله نه مراد ده دا غي تفسیر اوس ورپسې مخکې کوي ان دابر هؤلاء وی جړلې د دې قومونو جړلې د دې قوم مقطوع پرې کېدونکي دي مصبحین په وخت د سبا جړلې پرې کېدل نه څه مراد دي د جړلې پرې کېدو نه مراد دا دي موږ په پښتو کې وایو چې بیخ دی اوزه دا بیخ دی اوزه بیخ جړلې ته وایي څوک ورته ویخ وایي څوک ورته بیخ وایي نو دا چې کوم دی نو بیخ وتل الله وایي زه د دوی بیخ وباسم بیخ وباسلو مطلب دا دی چې یوم پکې نه پرېږدم ټول ختموم دې ته بیخ وایي ټول نسل ورته ختموم دې ته بیخ وایي الله وایي د دې قوم بیخ وباسم دا پلید قوم دی دا ناکاره قوم دی د دوی بیخ وباسم بس ته نه ځه دلته وی مصبحین سورت هود کې ویلو چې دی باندې عذاب راځي په وخت د سبا الیس الصبح بقریب او سار نږدې دی خدا دې د دې صورت په دې آیت نمبر 73 کې رستو آیت نمبر مشرکین ذکر کړي سبا وی سار تا دا پښمنی کې چې اذان کیږي دې ته سبا وی او اشراق ویل کېږي د انور خطو ته د انور چې وخیږي او لسته منټه تیر شي نو دې ته اشراق وي نو دا دواړه الته ویل دي چې په وخت د سبا په دې عذاب راځي دلته وی په وخت د اشراق په وخت د انور خطو راځي دې دواړو کې مفسرینو خبرې کړې دي یو قول یې دا ذکر کړی دی چې د دې مشرکین نه مراد بدلته کې مونږ واخلو نفس خطل نو په وخت د سبا د خطو هغه سبا دی او دا په وخت د خطو د سبا چې سبا وخیږي یعنی سبا شي سبا روخانه شي نو بس یو شی ته مراد شو خو لیکن قرطبي وایي چې نه دا داسې کار نه و دی کې د عذاب اوږدوالي ته اشاره ده
دا عذاب به شروع کیږي د پښمنی نه تر د انور خطو پورې به ای آغاز به وشي د سبا نه د پښمنی نه او اختتام به وشي لاس به وسندو په وخت د انور خطو چې ارسل علی الختم شول. نو بیا داسې شویو چې په وخت د سبا د پښمنی په وخت جبرئیل علیہ السلام وزر دی ته اړام کړلو او دی سره د ځمکې اوچت کړل اسمان ته ورسول تر دې پورې چې د دې خبرې اسمان کې خلکو واورېدلې. اسمان کې چې کوم فرشتي وي او کم مخلوقاتو هغه د دې خبرې واورېدلې او د اسمان نه الته کې را واپس کړل را ولټې کړل د دلته نه چې بوتل نو دوی د ځمکې د پاسه ځمکه ته لاندې د الته نه را الټه کړل نو دوی ته لاندې او ځمکه پې د پاسه را روانه شول. نو چې ځمکې ته راورسېدل او هلاک او تباه کېدل ټکو سترې کېدل نو وخت د انور خطو وخت د اشراقو دې کې دا تطبیق دی. نو دا ذکر کوي وجاء ما تاسو ته ووي چې واقعا چې دا بې ترتیبه ده دلته قرآن د کیسو کتاب نه چې په ترتیب سره وي. اوس چې دا موږ کوم آیت وایو دا آیت مخکې شوی دی کله چې لوط علیہ السلام ته دا فرشتي راغی او لوط علیہ السلام کره دننه شولي د هغې نه پس دا قوم په منډه منډه راتللو یو بل ته پنجې ورکولې او خوشحالي او یو بل ته زیر ورکولې لکه مبارک شه الکان راغلي دي مبارک شه الکان راغلي دي د هلته نه چې کوم دی نو راخطا شول. نو دغه واقعه مخکې وه او دا په وخت د سبا هلاکۍ او لوط علیہ السلام ته وي ته ترې نه بار شه دا خو رستو شوي دی بیا. نو اوس ګوره هغه مخکینی واقعه اوس ذکر کوي وجاء اهل المدینه راغلیو هغه ښار والا یستبشرون خوشحالي کوونکي خوشحالي یې کوله یو بل ته زیري ورکول. قال چې دلته راغلل لوط علیہ السلام ورته وی ان هؤلاء ضیفی بېشکه دا زما میلمانه دي فلا تفضحون ما تاسو مشرموي. ولې د میلمه بیزتی دا د کوربه بیزتی وي د چا د میلمه چې بیزتی وکړي خو کوربه بیزته شو که نه خلک خفه کېږي نه موږ پښتانه په دې خبره خفه کېږو وایي زما د میلمه د بیزتي کړې ده دا خو د زما بیزتي کړې ده په خبره ورسېلې. نو لوط علیہ السلام دا سنت طریقه ده لوط علیہ السلام ورته فرمایي ما د میلمنو په مخامخ مشرموي ما مشرموي او ما مرسوا کوي زما د میلمنو چې تاسو بیزتي وکړئ خو زه به وشرمېږم. لوط علیہ السلام ګوره دوی ته خپل میلمانه ووي دا زما میلمانه دي. ولی مومن سړی چې وي نو دته چې ناشنا او اجنبي سړی راشي دی به خپل میلمه ګڼي. داسې نه چې بس دې څوک پیژني او د ده ورسره تعلق وي او دم د هغه په ځای کې خوراک ساک کړي نو دی وایي دا زما میلمه دی. نه چې څوک په لاره تېرېږي مسافر څوک یې نشته خو ستا میلمه دی که نه. صحابو به داسې کول چې څوک به راغی مسجد نبوي کې مسجد حرام کې ناشنا او پې ولګېدلو دا تپوس به هم ترې نه کولو چې چا ته راغلی ځان سره به یې بوتلو روټۍ موټۍ به پې وخوړله د هغې نه پس به بیا ورته وي که څه کار دي نو وایه. نو دا نو لوط علیہ السلام خپل میلمانه وګڼل وایي دا زما میلمانه دي او پښتانو به هم داسې کول. اوس لاړل هغه پښتانه د خاورو لاندې شول اوس په میلمنو باندې تنګېږو مونږه. ان هؤلاء ضیفی دا زما میلمانه دي فلا تفضحون ما مشرموي واتقوا الله دا الله نه ویریږئ ولا تخزون او ما رسوا کوي. الته سورۃ هود کې ورته ویلو الیس منکم رجل رشید تاسو کې اډو خيار سړی اډو شتنه تاسو کې پی سړی شتنه تاسو کې سمجھدار سړی اډو شتنه چې تاسو پیښه ګوره د ملما په مخامخ باندې چې کم دینو ته بیزتی کې دا وي. قالوا غي ورتوي اولم ننهك عن العالمين ولنبي من کړي مونږ ته د ټول عالمنا دا د اغي کمال به حیايي ده کمال به حیايي او زیات چې کم دینو ګناه کامل ګناه طرف ته چې کم دینو ضرورت کوي زی ګوره پیغمبر ته وای د زمانه پیغمبر ته وای وی مونږ ته د خبره نه منه کړي چې ته د خلکو دی پانه کې تا ته مونږ نو ویلي چې ته به میلمانه چې کم دینو زمونږ نه بچ کې آلته ورته ویلي دي وی تا ته ولې پته نشته چې مونږ څه غواړو زمونږ څه نیت دی
مفسرینو ذکر کړی دي وی دې کې دلیل دی د دې خبرې چې لوط علیه السلام یې منې کړی چې ته به د هېچا مېلمستیا نه کې د هېچا مېلمستیا به نه کې ولې چې ته کله مېلمستیا کې بیا زموږ نه بچ کې نو ته به زموږ نه بچکول به نه کې خو بل طرف ته په دې کې دلیل دی چې دی به هر مېلمه سره دا عمل کولو او لوط علیه السلام به د هر مېلمه د دوی نه د بچکولو کوشش کولو دا پکې دلیل دی قال ان لوط علیہ السلام ورته هؤلاء بناتی دا زما لوریان دي ان کنتم فاعلین کچری تاسو خپل شهوت پوره کوي نو دا زما لوریان دي زبه در واده کما نکاح بدر ته حکم په حلاله طریقه پوره کې دې کې دلیل دی چې انبیاء علیهم السلام سره په لاس کې اختیار ني کچری لوط علیہ السلام سره په لاس کې اختیار په دی وخت کې نو عذاب به یو منټم نو ویسار شوی سورۃ هود کې تیر شول فرشتي ورته وی دی باندې به سبا عذاب راځي او دا وخت ماسوتنو نو لوط علیہ السلام ورته وی اوس ولې اوس په ولې نه راولي نو هلته ورته فرشتي وی لیس الصبح بقریب سار قریب لري خو چې ته کډه انغاړي او د دې کلی نه وځي نو سبا شوی وي خو دومره زړه تنګ شوی وی چې اوس پې راوله خو په لاس کې خو ورسره نه و که نه نو مختار کل نی پیغمبر مختار کل نی پیغمبر سره د هر څیز اختیار نه وي دو وګوره څومره د بېوسۍ خبره کوي چې زه بېوسه یم هلته ورته وي لو ان لی بکم قوه چې ما سره طاقت وي که نه ما تاسو ته سبق خولی نو دی ورته دلته کې ورته وي د خپلې لوریانې اوس لوریانې د لوط علیه السلام یا دوه وي یا درې وي صحیح کول دا چې دوه وي نو دوه ټول قوم ته څنګه ور واده نه دا دوه به دوو کسانو ته ور په نکاح کم نور په هر کور کې چې کوم دی جینکې دي دا د امت لوریانې دي دا زما لوریانې دي لہذا دا به در په نکاح کم زه به درته نکاح وتړم حلاله طریقې سره دی ورته ووي یا دا دی چې اډو سره خپل لوریانې یادې کړي نه دي هم د قوم لوریانې یادوي چې د قوم لوریانې زما لوریانې دي صحیح طریقه باندې یو بل سره خپلې رشتې وکړې که نه او خپل ضرورتونه پوره کوي دا ورته وایي لعمرک په دې جمله کې دې ته ادخال الهي وایي ادخال الهي معنی دا ده چې د الله د طرف نه په مینځ کې یو کلام راغی واقعه مخکې وشوه رستو به نوره کېږي په مینځ کې پکې یو بله خبره کوي دا بله خبره څه ده دا نبی علیه الصلاة والسلام ته وی ستا دا قوم چې دی که نه دیم دکه شانتې په سرګردانۍ کې پروت دی دیم په داسې ګمراهۍ کې پروت دی د شرک نو هغوی سره چې څه وشو دوی سره به موشي خو د هغې دپاره یو ناشنا کلام راوړو لعمرک لام برای تاکید برای قسم او عمر په معنا د عمر دی دا د عین په پیش سره عمر او د عین په زبر سره عمر د دې دواړو یو معنا ده خو د قسم دپاره چې استعمالیږي نو د عین په زبر استعمالیږي د عین په پیش نه استعمالیږي او مراد تینا عمر وي الله وی لعمرک زما دې ستا په عمر قسمي د چا په عمر قسم وخوړو یو کول دا دی چې د لوط علیه السلام په عمر قسم وخوړو چې کلام اډو پرې نشي الله لوط علیه السلام ته وی زما دې ستا په عمر قسمي ای لوطا علیه السلام دا ستا دا قوم په یو نشه کې پروت دی دی نشي سرګردانه کړي دي دی خوند اغشتی دی دی په هغه خوند کې پراته دي اوس به ورته پته ولګي دویم کول دا دی فرشتو ورته وي لوط علیه السلام ته وی زمونږ د ستا په عمر قسمي دا خلک په خپله نشه کې سرګردانه پراته دي اوس به دوی ته پته ولګي د دوی نه دا نشه موږ بار کوو دا نشه ورته دا هوا ته نه اوس به وباسو خو دا قول ضعیف دی ځکه چې د الله تبارک وتعالی قانون دی چې څوک به د الله نه علاوه د بل څه څیز قسم نه خوري د الله نه علاوه به د بل یو څیز قسم نه خوري حدیث شریف دی چې من حلف بغیر الله فقد اشرک چا چې د غیر الله قسم وخوړلو
پخوا به خلکو وي زما د په پیر بابا قسمي په کاکا صاحب قسمي د پلار په سر قسمي د بچو په سر قسمي دا قسم خوړل د چا په سر باندې دا قسم دا د غیر الله قسم دی او قسم د غیر الله چې دی نو دا شرک دی دا کفر دی نو پرشتي خو دې قانون کې داخلي دي پرشتي څنګه د چا د عمر قسم خوري نشي خوړلی نو دا قول ضعیف دی یا دغه مخکینی قول چې الله د لوط علیه السلام په عمر قسم خوړلو یا دریم قول دار چې الله تبارک وتعالى د نبی علیه الصلاۃ والسلام په عمر قسم خوړلې کلام پرې شو پاس د لوط علیه السلام واقعا وا دلته خطاب پکې نبی علیه السلام ته وشو لاندې به اوس بیا د لوط علیه السلام واقعا کوي ما بقیه نو دې ته ادخال الهی وي بیا امام بیهقی په دلائل النبوت کې او ابن مردوه په خپل کتاب کې او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل کړي دي او دا شان یو روایت بعض مفسرینو لکه تبری ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل کړي دي فرمای ما خلق الله ما زرع وما برأ نفسا اکرم علی الله من محمد صلی الله علیه وسلم الله تبارک وتعالی په خپل مخلوق کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه زیات عزتمن هیڅوک نه پیدا کړي په خپل مخلوق کې د فرشتو د ارچا نه زیات عزتمن څوک پیدا کړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بیا عبد الله ابن عباس فرمای وای ما ندی اوریدلې د الله تبارک وتعالی نه چې الله تبارک وتعالی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه علاوه د بل چا قسم خوړلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عمر قسم خوړلی دا الله تبارک وتعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عمر باندې قسم خوړلو زمار استا په عمر قسمی قسم الله تبارک وتعالی د دغه کې دینه مستثنا دی ولی الله تبارک وتعالی قانون دان دی قانون وزکی اتنه په خپل مستثنا دی په دې قانون کې نه دا هغه خوخه ده دا غنه سوک تپوس نشي کولی لا يسأل عما يفعل اته سم کوي دا غنه سوک تپوس نشي کولی خو خلکو ته ویلي تاسو به غیر الله قسم نه خوري الله په خپل د ډیرو سيزونو قسم خوړلې دي د زمانه قسم خوړلې والعصر د شپې قسم خوړلې والليل د سبا قسم خوړلې د رڼا قسم والضحى دا ونی قسم خوړلې والتين والزيتون دا علاقه قسم خوړلې لا اقسم بهذا البلد دا شانتی چې کم دینو دلته کې د نبی صلی الله علیه وسلم د عمر قسم مو خوړلو دی ټولو قسمونو کې د الله تبارک وتعالى خپل مقاصد کله الله تبارک وتعالى قسم به تور شاهد خوري د الله قسم به تور شاهد او به تور تاکیدی زو ته چې کم قسم خورو ا د دې لپاره خورو منګ به د الله په نوم قسم خورو نو الله به لوی غنو ځان به د الله نه ښکته غنو الله به لوی غنو ځان به کمزوري غنو الله به زورور غنو ځان به کمزوري غنو خدا الله نه زورور څوک نشتا نو الله چې قسم خوري صرف د تاکید او شاهد د لپاره لکه والعصر والليل والضحى کې چې قسم خړلې کله الله د یو سیز زیات پیدا او برکت ذکر کوي نو دا غي قسم خوري لکه والتين والزيتون تین او زيتون انذر او زيتون کې ډیر برکتونه دي ډیر فائدې دي قسم خورل کله الله تبارک وتعالى د یو سیز عظمت ذکر کوي عظمت شان لا اقسم بهذا البلد الله عزت د خار قسم خورم د مکی د خار ولی د مکی عزت من خار دی ایت عزت ورکړلو کله الله تبارک وتعالى دعا کوي دعا قسم کې دعا وی لکه دلته ذکر کړی دي شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په تفسیر عثماني کې ودا دعا ده الله پیغمبر ته وی تا ته دی الله ډیر جون درکی روغ رمټ جون دی درکی دا دی چا ویلی دا د عزت او د اکرام د پاره لکه څنګه چې عبد الله ابن عباس ویلو د نبی علیہ السلام عزت او اکرام پکې کړی دی بهر حال دا قسم یې خوړلو د سره پاره خوړلو د دې خلکو نشه ذکر کړي انهم بشکا دی لفی سکرتهم دی انهم کی دی یا مکی والدی ک نبی علیہ السلام سره خطابی او ک لوط علیہ السلام سره خطابی نو د لوط علیہ السلام قوم یادې لفی سکرتهم پخپل نشه کی سکرت نشی ته وی سکر نشی ته وی یعمهون سرگردان دی
فاخذتهم الصيحه نو بس ونیول دی چې کوم دینو چغي مشرکین په وخت د ورختو الته ما خبره ختمه کړله الته په وخت د سبا دلته وی په وخت د ورختو خو دلته وی چغي ونیول د لوط علیه السلام په قوم د سلور قسم عذابونو تذکره کیږي یو داري چې پتمسنا اعینهم سترګي ورته لاندې کړلې دویم داري چې هغه پاس اوچت کړل لاندې الټر او گزار کړل دریم داري چې دا چغه پې راغله سلورم داري چې د کانو باران پې کړی دی د پاسه پې د کانو باران کړی دی دا ټول عذابونه دا په یو ځای باندې راغلی وو څه لواندې رستو وغیره بعضې مفسرینو ذکر کړي د کانو باران پې وکړلو بیا اوچت کړل بیا را خلاص کړل هلته چې اوچت کړل نو پاس جبریل علیه السلام پې چغه وښکله نو بعضې وخت کې دا چغه داسې وي چې دا انسان ته چې کوم دی د غوږ پرده وشلی دا چغه داسې وي چې د زړه پرده ورسره وشلیږي زړه ورسره وشلیږي نو داسې چغه وه یا داري چې اولي اوچت کړل نو بیا چې راخطا کړل نو ورپسې چغه مو واله او هغې سره د دوی د غوږونو پردې او زړونه چې کوم دی نو وشلول او بیا دغه شانتې راخطا کړل او د پاسه پې بیا چې کوم دی نو کاڼي راورول اوس هم دغه علاقه شته بلکل برلبې سړک چې شام ته فلسطین ته اردن ته سوریه ته ځي سړی د مدینې او د مکې نه هم په دغه روډ باندې ده نبی علیه السلام چې تبوک ته تلو نو په دغه لار تیر شوی چې په دغه لار تیرېدلو نو د دې نه مخکې رومال په سر راواچولو او پوزې بنده کړله صحابو ته یې پوزې بندې کې بدبودار ځای دی دلته کې هغه بدبودار خلک هغه ناکاره خلک هغه خبیثان خلک پلیت خلک مردار شوي دي د دې ځای نه به په منډه منډه ځو نبي علیه السلام یې هېڅوک به نه تېرېږي دلته مګر باکین جاړي به چې الله په موږ باندې داسې عذاب چېرته رانولي نو هغه ځای نبي علیه السلام په منډه منډه تېر شو په دغه ځای کې اوبه دي تورې اوبه بحر میت ورته وي بحر مردار ورته وي او بحر لوط ورته وي درې نومونه ورته اخلي د هغې اوبو یو خپل شان دی په هغې کې څه شي ډوبېږي نه کاڼ هم پکې ورولې د پاسه پې ګرځي نه ډوبېږي پکې خو په هغې کې څه شي ژوندی پاتې کېږي نه هېڅ قسمه څیز پکې ژوندی نه پاتې کېږي چې صرف دی ورته ورویستلو بس مري به پکې هغې کې اوبه کمې د تیلو آمیزش پکې زیات دی او تکې تورې اوبه دي دا هلته اوس هم شته نو دا ذکر کوي فجعلنا عالیا نو بس موږ وګرځول د دې کلي چې کوم دی نو اوچت طرف ساپلا لاندې مو ورته باندې کو باندې مو ورته لاندې کو ولې دې ته وایي جزا من جنس العمل دوی به د لاندې باندې کار کولو که نه نو اکه شانتې کار یې ورسره وکړو هغه شان وامطرنا علیهم او موږ باران وکړلو په دوی باندې حجارتن کاڼي من سجیل قاضي صاحب فرمایل درې پریز د سجیل معنی درې پریز کاڼې به داسې و چې د هغه به درې ګوټونه وو هر کاڼي به درې ګوټونه وو دا ګوټ به په دوی باندې لګېدلو په شانتې د ګولې عام مفسرین معنی کوي سجیل ویل کوي سنگ ګل سنگ وایي کاڼي ته ګل ویلی کېږي چې کوم دی نو خټې ته خټه چې اوچه شي او کاڼې ته جوړ شي ټیکر کې دې ته وایي بیا عام مفسرین وایي د دې نه مراد دی کتکاڼې خو پېژنې که نه موږ کتکاڼي ښه پېژنو زموږ په دې مقبرو کې کتکاڼي اوس خو ختم شول تقریبا خو هغه غټه مقبره کې دا ډاګه دا ټوله د کتکاڼو ډکه وه په خبر سره کرکټ یې پکې لکانو کولې مونږ به نو سپاکول به مونږ اب خپو ته اړامېدل نو دغه کتکاڼي او دا به د دې قبرونو د پاسه چې کوم دی نو خلکو اچول اوس خو زما په خیال چې هغه شانتې شته نه خو د قبرونو د پاسه هم دا کتکاڼي اچول نه دی ته نو سجیل کتکاڼي ته وایي الله وی کاڼي مې پرې راورول د سجیلو کاڼي دا د سجیلو کاڼي په اصحاب الفیل هم راغلي اصحاب الفیل به ان فی ذلک الله وی بېشکه په دې کې لآیات البته نښې دي ناوخته خو نه دی که نه صحیح ده دې آیات کې لږ باس دی ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیات البته نښې دي ډېرې للمتوسمین متوسم یو معنی د متوسم د متفرس چاته وایي تپرس دی ته وایي
چې کله یو سړی یو ښکاره سیز ته وګوري او د هغه کتونه په یو پټ او باطن سیز باندې ځان خبر کي نو دې ته تپرس وایي هوښیارتیا ورته وایي دې ته فراست هم وایي حدیث کې دی اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله د مؤمن د فراست نه ځان بچ کا کله کله یو سړی یو مؤمن ته دوکه ورکوي یو پیر ورکي بیا ورکي هغه په خپوي وي چې دې دوکه راکوي خو بس هغه ځان هسې خاموش کړي پردې پې اچولي الله وایي د مؤمن د فراست نه ځان بچ کا دې پتا واقف دی چې ته داسې دوکې کې لګیایي خو پتې پرده اچولې ده دې ته فراست وایي نو یا تېنه دا مراد دی مفسرینو معنی ډېرې کړي دي متفکرین سوچ کوونکي معبرین عبرت حاصلونکي غور ناظرین کتون کی غور کون کی الله وی په دغه ټوله واقعیا کې د غور کونکو فکر کونکو سوچ کونکو عبرت حاصلونکو د پاره ډیری نخې دي حسن بصری رحمت الله علیه فرمای وی نه پکې دا چې دا عبرت نه حاصل کا چې کم الله کم ذات دغه قوم د لوط علیه السلام هلاک کو قادر دی پدې چې موږ بم هلاک دا موجوده ګناهګار بم هلاک قادر دی پدې دا ته نه دې ته ویل کی تفرس بیا امام قرطبی دلته کې د تفرس واقعات ذکر کړی دي د تفرس واقعات ځکه چې فراست دی ته وي چې سړی ظاهر ته وګوري او په باطن ځان پوي کې دی ته فراست وي نو واقعات ذکر کړی دي یو دوه درې واقعات درته وایم واقع ذکر کړی د امام شافعي رحمت الله علیه امام محمد رحمت الله علیه دا دواړه چې کوم دینو په حرم کې او د خانه کعبه د دروازې سره یو سړی ولاړو امام شافعي رحمت الله علیه ورته فرمایي وی دا سړی چې دی دا ترکان دی دا سړی ترکان دی امام محمد رحمت الله علیه ورته وی نه دا سړی لوار دی دریم سړی ناست یو هغه پاسې د لاړو هغه هلک نه تپوس وکړو کس نه تپوس وکړو ته څه کار کوې هغه ورته وایي زه مخکې ترکان وم اوس د لوارۍ کار کوم زه مخکې ترکان وم اوس د لوارۍ دې ته فراست وایي دې ته علم غیب نه وایي ښه دې ته څه وایي فراست چې سړی وپېژني چې دې چې کوم دی نو دا کار کوي یو کتاب دی کتابو کی درسگاه میں ابن الحسن عباسی لیکلی دی کراچی عالم دی کتابو کی درسگاه میں ستا ما سره کور کې پروت دی هغې کې د قاضي عیاض واقعه لیکلی ده د قاضي عیاض وی دی ډېر زیات فراست ده ته الله ورکړی ډېر متفرس یو وارې دی په سړک ولاړو په یو لاره کې ولاړو یو واقعه وشوله حادثه وشوله اکسیډنټ وغیره داسې حادثه وشوه په حادثه کې درې زنانه وي د خپل ملګري ته وي چې په دې درې واړو زنانو کې دا یوه زنانه چې ده دا پیغله ده دا دویمه زنانه چې ده د دې په خېټه کې بچی دی دا دریمه زنانه چې ده نو د دې په غېږ کې د پیو بچی دی دا پیو واله ده دا دې د پیو ماشوم دی سړی وایي چې زه حیران شوم چې دا د څنګه وی زه ورغم تپوس مې ترې نه وکړو دا زنانو نه مې تپوس وکړو وی هغې یوې راته وی چې زه پیغله یم بلې وی چې زه حامله یم په خېټه مې بچی دی بلې وی زه مرضعه یم د غېږ بچی مې دی کور کې قاضي عیاض نه مې تپوس وکړو چې دا تا څنګه دا معلومات وکړو دا دې ته فراست وي نه فی ذلک لآیات للمتوسمین قاضي عیاض وی چې کله حادثه یې که نه حادثه هر انسان په خپل جسم کې بې اختیاره لاس په هغه ځای ږدي چې کوم ځای ده ته د ټولو نه زیات محترمي چې کوم ځای ده ته د ټولو نه زیات محترمي بې اختیاره د لاس هغه ځای ته ځي اوس پیغله چې که نه هغې ته خپل بکارت محترمي ځکه چې که چېرې بکارت د واده نه مخکې مات شو نو بدنامه شوه که نه بدنامه شوه نو ما په دې واقعه کې وکتل چې د دې لاس په دغه ځای پروت و د دې حفاظت یې کولو او حاملې ته خېټه کې د بچي نه زیات محترم څه نشته د دې لاس په خېټه او مرضعې ته ای سره د خپل بچي فکري نو د سینې په حفاظت کې وه نو ما د دې نه دا تپرس واغشتو ما سره خپله داسې یو واقعه شوې وه
2009 کې ډیر سخت بیمار شوی وم. بیا هغه ټیم کې مقبول شاه استاد کور نه شاته دغه یو کور ما په کرایه نیولی و، طالبانو را سره هغې کې هغوی ته سبق خولو. زه ډېر سخت بیمار شوم، ټوخې به مې ټي بي وراته. ماماګانو بوتلم 400 ته هسپتال ته. 400 ته یو ډاکټر دی ونیو، تسنیم نوم د هغه. په ما باندې بس پېښ شوی نه و، زما ټي بي وه. نو هغه ماله ډېرې تیز دوایانې راکړلې. زه کور کې به پروت وم او کله کله به بېهوشه شوم او ډېر سخت ټوخې به مې و دغه به. دا کوړه خټک 2 شیخ الحدیثان اوس هم دي، الله دې ورته ژوند ورکړي، سره د صحته بیمار دي، الله دې ورته صحت ورکړي. مغفور الله باباجي او دیر باباجي دا دواړه د پیرکلو خیل جماعت ته حاجي محمد مولوي صاحب راوستي وو. روټۍ ورته کړې وه. چمن کاکا ژوندی و، الله دې وبخي، مور سره ناست و او زما رور شاهنواز ما پسې راغی وړوکی و. ما ته ویل الاجي وی جماعت ته هغه ښکلې ښکلې باباګان راغلي دي، وی راپاسه چې ایله دې بوزم چې دم در باندې واچوي. بس ما څادر را په سر کو، زه راغلم هغوی سره کېناستم، هغوی را باندې دم هم واچولو. نو هغه یو باباجي دی بل ته وی، هغوی دواړه یو بل ته بابا وی. وی بابا وی د دې مولي صاحب ټي بي ده. هغه بل بابا ورته وی نه، وی د ده زیړې دي، یاره ته په الله یقین وکړه. په سباله هغوی دا خبره وکړه، بس زه کور ته لاړم، بس بیا ځان سره ذهن کې خبره واچوله. په سباله زه لاړم انبرشاه ته. چې لاړم هغه ما ته وی ستا ټي بي ده. وی ټي بي دې ده. الان کې زه په ډاکټرانو ګرځېدلی وم، خو معلومه کړې نه وه چا، او هغوی خو ډاکټران نه دي، او دا دې ته فراست وایي. انبرشاه ماله دوایي راکړله چې ما دوایي راوړله، او زه په دغه مدرسه کې وم، او ما څنګه ګولې واچولې که نه، بس دا هر څه په ما داسې تکتور شول، پیزا را باندې ګډه وډه شوله. بس سملاستمه باجوړ طالبانو را سره ایر باندې کمبل منبل واچولو، او بس بیا رور ته مې ټلیفون وکړو، هغه راغی، هغه زه بوتلم ډبګري ګارډن ته، چې هغه ډاکټر ټیسټ وکړو، هغه وی د ده زیړیم دی، وی د ده زیړیم دی، او زیړی ډېر زیات تیز دی د ټي بي نه. نو دا زیړی چې دی نو هغه خو ګرم سیز نه مني، او دا د ټي بي دوایي چې ده دا ګرمه ده. ده چې دا دوایي واچوله، بس ده باندې چې کوم دی نو سترګې تورې شولې، نو دی به د ټي بي دوایي بنده کړي، موږ به له زیړي علاج وکړو. دا باباګانو دواړه خبرې کړې وي، فراست په خبرو سره تفرس. نو دا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، په دې کې ډېرې نښې دي د متوسمینو دپاره، د متفکرینو دپاره، د فراست حاصلونکو دپاره، چې انسان فراست حاصلوي، هوښیارتۍ حاصلوي. و انها او بېشکه دغه کلي لبسبیل مقیم، البته چې کوم دی نو په نیغه لار دی، په نیغ سړک د پاسه پروت دی. اما تاسو ته ووي بحر لوط، بحر مردار، بحر میت، هلته اوبه دي. ان فی ذلک او بېشکه په دې کې لآیة للمؤمنین، البته نښه ده د پاره د مؤمنانو دپاره پکې دا نښه ده چې د دغه عملیاتو نه ځان بچ که، په کومو عملیاتو باندې چې قوم لوط هلاک کړلو. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.